یو بادشاہ ډېر ناپوهه وزیرانو ورته وویل چې دا ته څه کې کومه خبره چې کې دا ملک شرمې او بس ګډې وډې ویل نو څه وکم وزیرانو ورته ویل چې داسې به وکړو چې د بادشاهانو مخکې خو تا ته موږ نه شو ویلی چې دا خبره ته غلطه کې خو داسې به وکړو چې ستا د خپې پورې به یو تار وتړو او تار به داسې پټ پټ بوزو موږ ځان سره به کیږو خو چې ته بادشاهانو سره خبره کې او کم ځای غلطېدې نو موږ به تار راکاږو نو ته پوهېږه خبره په بله اړه وه ویل ډېره ښه چرته بادشاهان به راغی او ده به خبره ګډه وډه کوله هغوی به تار راکړو نو ده به خبره په بله واړوله یو بادشاه راغی ورته وی چې هلکه خبرې خو به نورې کوو خو په دې مې پوه کوي چې په دې ستاسو وطن کې هم د دې تار رواج شته هغوی زر تار راکړو چې بیړه دې غرقه شي مونږ دې پورې تار در تړلی و چې د خرطوب خبرې مه کوه تا الټا هغه نه تپوس نور بادشاهان دلته کمقل دومره چرته نو عزیزانو خبره دادا چې هلته خو وزیران هوښیار که بادشاه ساده هم نو کار چلېده چرته چې ټوله معامله دغسې یا د ښارونی او د کارغه کیسه وي کارغه او ښارونی په جګړه دي نو نوشیروان بادشاه په لاره روان او بختک وزیر ورسره دی چې وزیر ورسره دی نو نوشیروان ته تپوس وکړو چې هلکه دا ولې په جګړه دي دا کارغه او دا ښارونی وی صاحب پرېږدی وی نه حل ووایه وی جي خبره دا ده چې دا کارغه راغلی دی د ښارونی نه لور غواړي او ښارونی نه ورکوي وی چې نو بیا وی دې ښارونی ورته یو شرط ایښی دی چې لور به هله در کوم چې 100 ښارونه د دې لور په مهر کې وران شوي راکړي وی دا کارغه ورته وایي دې ښارونی ته چې بیبي داسې چل دی چې دا یو څو ښارونه وران شوي والا نور چې نوشیروان بادشاهي او بختکي وزیري داسې ډېر ښارونه به وران وګورئ د دوی دا جګړه ده خپله عزیزانو چې د دې قوم دا حالت تاسو به دا ملک وران ګورئ چرته چې دا قومي تاسو به دا ملک خیر غواړئ ته ځان سره جخت وګوره ورځ بیرته په تا بمباری کېږي ورځ بیرته اوس د هغې علاج سوچ کولو دپاره خو عقل پکاري سوچ پکاري اوس عقلمند او سوچمند سړی وي نو عقل او سوچ وکړي که نه تا چې د چا انتخاب وکړو دینه به ته دا توقع کې چې د دې ملک به روس سره جوړه کول غواړي د دې ملک به هندوستان سره جوړه کول غواړي دومره خو په سترګو ړوند نه دی دا قوم دومره خو پوهېږي چې دا ما څوک منتخب کو دا به سبا هندوستان سره د دې ملک جوړه څنګه کوي یا که روس ووایي چې راځئ خبرې پې کوو چې د کابل 10 لکه خلق په پاکستان کې ولې ناست دي خبرې پې کوو دې خبرو کولو له به ته څوک لیږې دا خبرې به څوک کوي دومره خو نادان نه یئ دومره خو پوهېږئ چې دا تاسو څه کوئ څه مو کړو څه کوئ لګیا یې هغه د رحمان بابا خبره وایي په ازل د نصیبونو جواري وه ای رحمانه چا ګټلې او چا بیللې نن ستا د نصیب جواري لګېدلې ده څوک یې ګټي او څوک یې د جوارۍ دونه دي د جوارۍ پړونه لګي زما عزیزانو عرض مې دا ما سره هیڅ فکر نشته زما مثال داسې دی لکه د هارون الرشید بادشاه زوی بادشاهي پرېښوه او لاړو ملنګ شو د سیند په غاړه به ناستو روټۍ به چېرته پیدا کړه به یې وخوړه د سیند په غاړه به ناستو الله الله به یې کول بادشاه مړ شو چې بادشاه مړ شو نو جرنیلان ورپسې لاړه چې راشه پلار دې مړ شو چې په تخت کښېنې هغه ورته ووایي چې زه جرنیل صاحب زه دلیم بادشاه یم وی دلې څنګه بادشاه دا ګورې نه جامو ته ټاکی ګنډې او د سیند په غاړه ناست
ستنې نه تار ویستو سیند ته ستنو غورځوله او راوړئ زما ستن راوړئ چې د دریاب څومره کبانو ټولو په خوله کې یو ستن نیولې وه ولی راوړه ویلوم لیده زه دلیم بادشاه چې جرنیلانو ډېر تنګ کو نو جرنیل ته وایي چې یا صاحبي لا تغترر بتنعم یا صاحبي لا تغترر بتنعم فإن العمر يلفظ والنعيم يزول اے مرګریا د دنیا په نعمتونو مغاوره کېږه یا صاحبي لا تغترر بتنعم فإن العمر يلفظ والنعيم يزول اے جرنیل صاحب د دنیا په نعمتونو مغاوره کېږه دا عمر بدیم یو ورځ تیر شي او دا نعمتونه بدیم د مرګاریان پاتې شي عمر بدیم ختم شي او نعمتونه بم در نه پاتې شي دو لاس وختې به ته روان شي بیا ورته څه وایي ورته وایي وإذا حملت على القبور جنازة وإذا حملت على القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول اے مرګریا کتا نن د بل جنازه پوګه کړي و دیره تروانه جنازه دی پوګه دا ادیره تروان نو فعلم بأنك بعدها محمول دا شپارسنی یقین لرا چې اورز بستا جنازم د بل پوګي او قبر ته روان کړي خیال د دیو کا تراله او ما ته دعوت راکې چې راشه د پلار تخت خالی دی په تخت کې زما عزیزانو بادشاہي په فقر کې ده بادشاہي په غربت کې ده بادشاہي په دې کې ده چې د شپې سړه روټۍ وخوره او سار بیغم را پاسه ایس غم غشتي عزیزانو خبره دلته د بادشاہ نه ده خبره د ملک ده خبره د وطن ده چې د دې ملک او د دې وطن انجام به څه کیږي ځکه چې د ړندو لاس کې د لارې سټیرینګ ورکې د ړندو لاس کې د اس په واګې ورکې نتیجه به سي زی به کم طرف انجام به سي خبره د ملک ده دا سه ملک ده بیگا تاسو کته کروڑونه ډزې اوملی ده کنم دی لګي نم دی اورېدل کروڑونه ډزې کلاشنکوف بمونه دا پکې خلاصې ده ولی منبري ګټلې ده تورشه په کچرو کې وګوره د سړی زوی شوی دی یو ډزې کړی دی ترننه کیس نه خلاصېږي بیګای ملک ته پر کړی دی په کروڑونو کلاشنکوف یې وچلې دی په یو سړیم کیس رجسټر نشو دا ملک دی دا وطن دی ما یو ډز کړی ترننه مې کیس نه خلاصېږي منبر له 2 کروڑه ډزې وشوې چا په کیس رجسټر نه کړي اوس دې شله به عمر د کم ځای نه پیدا کما دې ملک له به عمر د کم ځای نه پیدا کړي چې یو ښځه ورته راله ماشومې په غېږ کې دی وی عمره دا قرآن یوازې مونږ دپاره دی که تا دپاره هم دی ورته وی بیبي قرآن هغه قانون دی چې په دې کې د امیر او د غریب فرق نشته د امیر او د غریب فرق نشته نن امیر چې په پاکستان کې هر څه کوي آزاد دی غریب که ټټو کو هغې دپاره هر څه دی بیا خو الحمدلله په دې غریبانو د خدای نور هم را ټټنګه کړي نور لوی چینجه په دې غریبو کې دا غریب خدای پیژندلی چې دا ښځې سوټې تپي دا میندې پردي لوښي وینځي دا میندې چې دی پردی جامې وینځي
او دا ډنګي راوړې دی ډمګي دې ډمګي ځان نه څه جوړ کړي دا خدای پیژندلې قوم هلکه خدای ظالم دی وای خدای ظالم دی خدای ته پته وکنه چې تعالی میګیا که وزر درکم ته خود خلکو سترګې خوري تاسو خدای پیژندلې قوم دا غریبان دا د شنو چایو غله دا د کباب او د روټۍ غله دا خدای پیژندلی دلته یو دی د خره غوندې سپېږمۍ دي پرون میلادینو سپېږمۍ خړې وې داسې مې ورته سر وخوځول د خره سپېږمۍ دا خدای پیژندلی خدای په یاره واورئ یا به مړم یا به ژوندی چې تاسو د اهل دنیا سجدے کول او داغي پوجا پاٹ پریخه نه او تاسو خاورس په دوربین کې ولیدا نو کمرم په قبر می راشي متیاز یو خاورس بنګور دغه تالی سټ بیاي دغه چولی چوک بیاي دغه پردی جارو کخ بیاي تاسو به خدای په خپلو په نو درئ او نه به تاسو له خدای خاورست دا خدای پیژندلې قوم دا الله نه لوی مهربان په دنیا کې بل څوک شته نو دا په مونږ یې ولې مهرباني نه ده کړې ځکه چې مونږ کې ځای نشته مونږ کې ځای نشته خدای ته وګورئ خدای ته وګورئ خپل ځان وپېژنئ خپل حیثیت وپېژنئ خدای وپېژنئ د خدای رسول وپېژنئ حکومت ته وایم د خدای هغه لویې ورځې خاطرو که د دې ملک تقدیر سره لوبې مه کوه د دې ملک تقدیر سره لوبې مه کوه دا ملک به تباه شي دا به غرق شي آسماني آفت به پرې راشي لوټه به یې لاندې باد خدای داسې کړي نه دي نوح علیہ السلام پیغمبر پکې موجود او طوفان پرې راغی لوټه یې لاندې باندې پاتې نشو آسمان د پاس نه اوبه راورولی او ځمکې د لاندې نه یو یو ساس کې به د کوهي تور غرم را پرېوتو آسماني آفت به پرې راشي د ملک تقدیر سره لوبې مه اهلیت ځان کې وګورئ قوم د قوم ځان کې اهلیت پیدا د ملک مشرایلا د سړي د انتخاب ماده ځان کې پیدا کړي چې دا سړی زه د ملک مشر کوم دکې اهلیت هم شته او که نه سبا به دی د دې ملک ترجماني کولی شي او که نه تاسو وګورئ نن څومره ورځې وشوې چې هغه عظیمې دوپړه بي بي سي باندې کړي دي او د پاکستان نه بغیر بله خبره نشته په عالم کې په شرمونو او شرمولو دا ملک په دنیا کې تاسو څه خبر یې تاسو خو د میانو وروڼه یئ تالاو کې چې کوم ځای ګرځئ دغه ځای وینئ بارم نظر نه لګي نن ستا ملک په دنیا کې شرمېدلی ملک او د چا د لاسه زمونږ د لاسه زمونږ د لاسه نو زما عزیزانو خدای د پاره فکر د دې ملک پکار پرې جنبې حکومت ورته قانون رئیس دی چې د الیکشن خلاف څوک کوي 3 کاله قید کوي او پلانې څوک کوي 2 کاله قید ما ورته وی د الیکشن خلاف څوک نه کوي خو الیکشن هغه قوم ته کوه چې شعور خو پکې وي که نه دا قوم د الیکشن قابل نه دی دا قوم د دې قابل نه دی پرون تاسو وګوته د دې قوم چې د خلکو د ښځو او د لوڼو پکې کمې بېعزتۍ شي نن په اخبار کې وګورئ د خلکو د لوڼو او د ښځو تصویرونه پکې راځي واده د چا دی او ښځې پکې د چا وشرنې دي اوس بیا خبره ده چې نه ما کې عقل شته او نه تاسو کې عقل شته دا بیا خبره ده ځکه چې زمونږ د عقل انتها وشوه کم قوم کې چې عقل وي داسې قوم نه لکه دا مونږ چې دا خلق نه نور قومونه هغه امریکای غوندې قوم وي یورپ غوندې ممالک وي هغه روس غوندې قوم وي هغه چین غوندې قوم
کم قوم کی چې عقلی هغه د چین غوندې قومي چې تا نه رستو آزاد شوی دی او نن د دنیا عظیم طاقتونه تیری. مونږ قوم کې عقل نشته. د مونږ قوم عقل تاسو وکتو، پرون مو وکتو، بل ورځ مو وکتل. دا زمونږ قوم دی او دا زمونږ خلک، دا زمونږ سړي دي، دا زمونږ هلکان دي او دغه زمونږ ښځې. تاسو خیال را دغه زمونږ ښځې دي چې په پولینګ سټیشنونو څه حال ورسره وشي. دا هغه شرمېدلی قوم. تاسو خیال راغی؟ نو دې قومونو کې عقل نشته. دا دغه خلق دی چې دا تاسو ولیده. نن د ملک تقدیر دا نن دې قوم د چا په لاس کې ورکړه؟ په دې چرې سوچ کړی یا په دې پوهېږئ تاسو چې نن د ملک تقدیر تاسو د چا په لاس کې ورکړو؟ د ملک تقدیر به کوم خلق جوړي؟ د ملک فیصلې به کوم خلق کوي؟ دا تاسو د چا په لاس کې ورکو؟ په دې سوچ کړی دی؟ خو د کارغان ورونه وایي مردار املان دی ولید او پاس پہ ګرځېدی کان کو پتہ نه لګېدا. دلته سوال د عزیزدارۍ نه، سوال د رشتې نه، سوال د پرې جنبې نه، سوال د دې وی چې زه د ملک د تقدیر واګې د چا په لاس کې ورکوم. ټانګه ډکه ده او سړی پکې ناست دي او تا د اس په واګې ړون له په لاس کې ورکې. دومره خو به پوهېږئ په خبره چې د اس په واګې ړون له په لاس کې ورکې نو اس په او ټانګه او پکې سورلی به بچ پاتې شي. نن تاسو د ملک د تقدیر فیصلې ړندو له په لاس کې ورکړه. خدای دې ملک شي ستاسو او خدای دې ملک شي د دې ملک. سوال دلته عزیزه دا نه سبا به دې ملک ته د تعلیم پالیسی جوړول غواړي. د تعلیم نو د ملک د تعلیم پالیسی ته وګوره چې دا ته چا پسې منډې وای چې دا به جوړولی شي. سبا به دې ملک دپاره د قرآن کریم د آئین پالیسی جوړول غواړي. ته وګوره چې دا ته چا پسې منډې وای چې دا د قرآن د آئین پالیسی جوړولو پوهېږي. سبا به د دې ملک بیرونی دنیا سره روابط او تعلق جوړول غواړي. ته وګوره چې دا سړی په دې پوهېږي. د دې داسې مثال دی. اوس چا ته دا خبرې کوي یو ښځه وه بجای نامه یې وه بجای. نو د کور مالکه ترې ډېره تنګه وه او چې کوم ورانې به یې وکړل بیا فټې مو لعنت فټې مو لعنت فټې مو لعنت. آخر د هغې اډو په فټېمو څه پروا نه راتله. آخر یې ووایي چې په فټېمو د بجای څه شي چې سوی پوزه په دا بیخ کې پرې کړی نه شي. پوزه دې په بیخ کې نه غوسه کړي، په فټېمو دا بجای اډو شرمېږي. دا قوم په فټېمو شرمېږي. یا هم شرمولو زما هلکومه ږیره مې سپینه شوه عمر ټول تیر شو. ما څوک نه شرمولی شو بلکې زه وشرمېدم ځکه چې د شرمېدلو ملا هم شرمېدلی. د کشمیریانو قصه مې درته کړې وه چې ته کشمیر ته تلی مال نه ویل ته څنګه مولی مال ته تلی ویل نه. نو مال د بې غیرت قوم امام چېرته غیرتي کېدی شي؟ وی چې نه. نو مال بس خبره خلاصه. وی څنګه ته یې داسې زه یم. نو عزیزانو زمونږ د شرمېدو پکې یقیني دي دا خلق نه شرمېږي. نو عرض میں داو چې نن د ملک د تقدیر واګې د چا په لاس کې راغلی؟ د دې قوم د لاس.